بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم او محترمو، دا وظیفه د شپږو سورتونو ډیره خاصه وظیفه ده. شپږ سورتونو سره به الله جل شانه د ستاسو شپږ حاجتونه پوره کړي او هغه هم هغه حاجتونه چې د وس نه بهر وي، یعنی ناممکن وي او صح حاجتونه وي، داسې نه چې واړه حاجتونه. زما عزتمندو، دا شپږ واړه سورتونه تاسو د دې ورد وظیفه وکړئ. په ویلو کې خدا ډیر زیات مختصر دي، خو الله جل شانه لوی نه لوی حاجتونه د دې په ذریعه سره پوره کوي. تجربه شرط ته چا چې هم په دې باندې تجربه کړې ده او دا ورد وظیفه او دا عمل کړی دی، الله جل شانه د هغوی حاجتونه هم پوره کړی دي. عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو ته دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وی او لا تر اوسه پورې مو دا چینل سبسکرایب کړی نی، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما محترم او د ستاسو تعویذونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. عزتمندو، که چېرې تاسو دا وظیفه دا عمل کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ. زما عزتمندو، دا وظیفه او دا عمل د قرآن پاک عظیم الشان کتاب د اخیری شپږو سورتونو ډیره لاجواب او عالیشانه عظیم الشان وظیفه ده. اخیره کې به زه تاسو ته د دې مکمل ترتیب او طریقې کار ذکر کوم، خو زما عزتمندو هغه کم شپږ حاجتونه دي چې په دې سره الله جل شانه هغه پوره کوي، هغه زه تاسو ته وار په وار بیانوم. نو زما محترم او تاسو دا شپږ حاجتونه وورئ. په دې کې چې تاسو کم حاجت وي، تاسو کم ضرورت وي، نو دا غي د پاره تاسو دا وظیفه وکړئ. پاغه کې اول نمبر زما محترم او د رشتې د پاره تاسو دا وظیفه او دا عمل کولی شئ. دا د هغه خويندو د پاره دا چې هغه بدرنګ وي، د بدرنګوالي د وجه نه هغه پسې رشتې ناراضي او څوک رشتہ نه غواړي. یا زما هغه خويندې چې پاغي باندې تهمت لګېدلی وي، پاغي باندې غیب لګېدلی، هغه بدنامي شي وي، داغه په وجه باندې هغه پسې رشتې ناراضي، یا حقیقی طور پرشتیا باندې داغه نه زنا شي وي او د خلکو په منځ کې بدنامه شي وي او داغه نه پس هغه توبه استلی وي د الله تعالی په دربار کې. نو عرض میداده زما رونو چې دا وظیفه د هغه خويندو د پاره ده چې هغه پسې رشتې ناراضي د غنو وجوهاتو د وجنه، نو هغه دا وظیفه وکي، د شپږو سورتونو دا وظیفه دیو کی، دا عمل دیو کی، ان شاء الله تعالی بهترین نه بهترین رشتہ به دی پسې راشي. دغه شان زما عزتمندو، یو کس کاروبار روان کړي دي، پاغه کې برکت نشتا، یا کاروبار شروع کوي غو پای کې ورته کامیابی نه ملایويږي، مخه بند ده او دې دا غواړي چې الله جل شانه ما ته په کاروبار کې نفع راکړي او بهترین کاروبار روزګار ما ته الله رب العزت راکړي. نو زما محترم او د دې لپاره تاسو د شپږو سورتونو چې قران پاک کې اخیری مختصر سورتونه دي، د دې ورد وظیفه تاسو کوي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت په بهترین کاروبار درکړي، یا تاسو کاروبار وی الله تعالی به درته پای کې برکت واچي. دا رنګ زما عزتمندو، د قرض د هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. هغه رونه او خويندې چې هغه په قرض کې راګیر وي، د قرض او تکلیف او مشکلاتو کې راګیر وي، هر ټیم پریشان وي، خفوي چې مونږ به دا قرض د کم طرف نه ادا کوو، نو زما محترم او تاسو دا وظیفه، دا ورد او دا عمل
پورا توجه سره دیان سره او توکل او بروسه سره الله رب العزت باندې امید ساتي دا عمل تاسو کوي ان شاء الله تعالی الله رب العزت به دستاسو د قرض ادا کولو د پاره اسباب مهیا کی دغه رنګ زما عزتمندو کور کې جنگ جګړې دي د رونو خپل منځ کې جګړې دي یا د زنانو خپل منځ کې جګړې دي العرض زما رونو پکور کې د هر قسم جګړو د پاره د بے اتفاقو د پاره د اختلاف د ختمولو د پاره تاسو دا بهترین عمل تاسو وکي ان شاء الله تعالی تاسو پکور کې به اتفاق راشي جنگ جګړې به ختم شي او برکات مو پکور کې الله تعالی را نازل کی د دین علاوه زما عزتمندو داسې یو زنانه چې د هغه اولاد نشته ده او نور خزي ورته پیغور ورکي جستا اولاد نشته ته الله تعالی پیژندل اکثر زما محترم مونږه پښتنو کې دا خبره په مونږ کې خوره ده چې یو زنانه بلې له پیغور ورکي چې الله تعالی پیژندل او اولاد دي نشته او میراث او دا وغه نو دایله دا پته نشته چې اولاد ورکون کې دا د الله رب العزت ذات دی الله تعالی چاله او غواړي نو صرف جنکه ورکی او الله تعالی چاله او غواړي صرف الکان ورکی الله تعالی چاته او غواړي جنکه ولکان دواړه ول ورکی او الله تعالی چاله او غواړي نو شنډه او ګرځیدا 15مه پارا کې د آیات مبارکه مفهوم دی نو زما عزتمندو چاته دا پیغور مور کوي چې دستاسو اولاد نشتا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله بچي حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شلو نو خلقو نبی علیه السلام له پیغورونه ورکول چې د میراث شو او د اولاد نشته د نسل ختم شو نو الله رب العزت د نبی علیه السلام د تسلی لپاره ان اعطیناک الکوثر اے پیغمبر ما ته حوض کوثر درکړی دی فصل لربک وانحر خپل رب له مسک او قربانی کو ان شانئک هو الابتر بشک استا دشمنان بدا بینام و نشان وی یعنی د الله رسول ته په دې باندې خفقه ګما استاد دشمنان و بینام و نشانی او زما محترم مونږ وګورو نو د نبی علیه السلام اولاد څومره دي یعنی دا ټول مسلمانان د نبی علیه السلام اولاد دي هر یو سړی نبی علیه السلام سره څومره مینا او محبت ساتي هغه زمونږ رور وی که زمونږ پلار وی او که زمونږ مور وی که زمونږ نور رشتہ دار وی کله نبی علیه السلام پسې الله دې نه کې نعوذ بالله من ذلک مثال پتوروم هغه نبی علیه السلام پسې کنزلیو کی یا بدر ازوینو کی نو مونږه بخامخه اغه استر سره په سختۍ سره ملاویږو او کوشش مکیږي نو گزار قدرت نه مونږه باسو چې پیغمبر پسې توس دا خبرې کې نو زما عزتمندو یو بل تدا پیغورونه ورکول نه دی ورکول پکار دا د الله رب العزت تقسیم د چاله څنګه او غواړي هغه شان ورته ورکي دا رنګ زما عزتمندو ستاسو یو خاص حاجت ته یا داسې بیماری ده چې لا علاج بیماری ده تاسو دوايان خوري خو آغاز کار نه ورکي پاغي باندې سکیږي نه او ډاکټرانو لمزي قسمه ډاکټرانو لزي هر قسمه ډاکټرانو له خو هغه بیماری هغه ختمي کینا نو زما عزتمندو د دې د لپاره هم تاسو د مبارک عمل د اخیری شپږو سوراتونو د عمل تاسو کولای شئ دا رنګ زما عزتمندو تاسو د شپږ سوراتونه ګوره د اخیری لس سورتونه عالم تر کیف نشورو کې تر من الجنه والناس دا خو ار یو مسلمان لپاره یاد وبانی یاد وي نو پکار دې چې دا مونږ او تاسو یاد کو او دا په مونږ کې هم مونږ وایو ار ټیم په خپل هو باندې مونږ موز نه کو ار ټیم مونږ په خپل هو باندې موز نه کو بلکې په رکعاتونو کې د هر یو سورت ویرد دا مونږ لازمی کو نو زما عزتمندو دا یادول پکار دي او په دې باندې دومره راځي نه راځي په دې باندې دومره راځي نه لګي دا شپږ سورتونه تاسو یادوي نو شپږ راځي په راشي یا څوک داسې ذهني خوي ذهني تیز وي نو هغه په یو ورځ کې دا سورت مبارکه یادول شي او زما عزتمندو راځم وظیفه طرف لا تاسو له د دې ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته ذکر کوم زما محترمو دا شپږ سورتونه دي دا قل یا ایها الکافرون نبشورو کوي
نو لومبانی صورت شو قل یا ایها الکافرون او دویم صورت شو اذا جاء نصر الله والفتح او بل صورت ورپسې تبت یدا ابي لهب وتب او بل صورت شو ورپسې قل هو الله احد او بل صورت شو ورپسې قل اعوذ برب الفلق او بل صورت ورپسې ده قل اعوذ برب الناس. نو زما محترم او د شپږ صورتونه دي د دې ورد وظیفه او د دې عمل ز تاسو ته خیم طریقه کار دا ده چې په فرضو کې نه په سنتو کې به تاسو دا عمل کوي یعنی فرض مو کړو فرض موز مو کو نو سنتو کې تاسو دا عمل کولی شي. زما عزتمند لومبني رکعات کې به تاسو د شپږ واړه سورتونه اول ولې جدا جدا او په دویم رکعات کې هم د شپږ واړه سورتونه یا زما محترم تاسو ته دا ګران وي نو لومبني رکعات کې لومبني درې سورتونه اول ولې او په دویم رکعات کې اخیری درې سورتونه اول ولې یا تاسو سنت کې تاسو اونل واست تاسو نه ير شو نو د دې لپاره تاسو 2 رکعات نفل هم کول شي عام نفل به بس تاسو کوي خو صرف د قل هو الله واحد په ځای باندې به د شپږ سورتونه چې ما تاسو ته ذکر کړ دا به تاسو وایي لومبني رکعات کې شپږ وړه سورتونه او بیا چې کله دویم رکعات کې ولد دالین امین وایي نو بیا به د شپږ وړه سورتونه تاسو ولولې نو دا عمل تاسو کوي ان شاء الله تعالی په لومبي ځل باندې به الله جل شانو تاسو دا تمام مسالې حل کی که په لومبي باندې نوي نو یو 3 ورځې تاسو دا عمل وکړئ ان شاء الله تعالی د دې بهترین ثمرات او د دې فواید به تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د الله پامان.